دغه مارکیټ چې دا د خړ په مابین کې جوړ شوی دی. هغه خصوصي خړ د اوبو دا د خلکو قرض او دا سیمې ټول په دې سړک باندې راخوشي شو. دغه سړک چې دا ټول تخریبېږي نو دولت باید دې ته جدي توجه وکړي چې په دې باندې د افغانستان مال په میلیونو ډالر ولګېدل نو اوس یو څو غاصبینو لخوا نه خرڅ او اوبه سړک راخوشي شو. دا پوهه ده دغه قانون اصلي دا خړ د اوبو خړ دغه باندې راځي وسوچالي دا سړک چې دا تقریبي کول دا خپل دا لاره نشته. دا ګورئ دغلته دلته مخکې دغه چې خواړ و موږ به چې کله تللو پورته خواته نو دا اوبه به په دې خړ کې ورته تللې مخکې به هم داسې نه راتلې. دې ته دولت دې ته پاملرنه ونه کړي دا خړ دا سړک چې دا تخریبېږي دغه څنګ چې دا دغه لګوره خلک باندې اوبه چې دا اوبه بندولې خلکو او سړک ته رسېدې کولې دا معنا چې دا د خړ په مابین کې جوړه شوې ده. دولت نه غواړو موږ چې یو نه وباسي